جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د ونه په ګریډ سټیشن کې ویلوړ یم څټ تو تصویر په زرنج کې ټرانسفارمر هیڅ دي او ورسره مټې دي دا ټوټل 53 ټرانسفارمر دي او ورسره یو سل شپږ مټې چې کومې دي هغه نن دلته تقسیمیږي نو میش دلته راغلي وي میش دلته د خلک نه پښتنه وکړله دلته چې کوم زماور کسون وي د یغه نه پښتنه وکړله چې توسته دا مټې او ټرانسفارمر 4 وړي دي او دا څنګه تقسیمیږي د کومې علاقې د پورا دي هغه خلک میشته وویل په ټول ناول خو د توسه هنډره مننه شکریا چې په دا سړک هم کې ماتي وخت میشته روکه دغه ډیسټریبیوشن د پورا دا فند د ایم پی ایس صاحب خپل ذاتی فند و نو د خپل ذاتی فند دغه علاقې د پورا په ټرانسفارمر او د مټه پورا استعمال کړو چې مو د ذاتی فند دغه خلته دته ورسیږي ویل چې په علاقې کې د بجلی د مټه د ټرانسفارمر ډیر زیات کاه نو درته وایي ځکه چې ضرورت یې دی نو چې کوم شی په موقع باندې غلی دی دا تقریبا 53 ټرانسفارمر دي د هر ټرانسفارمر سره دوه مټې هدي دا مشکیم ډیسټریبیوشن شری کړای دی په دنه مخ عملګری خبره درته وکړه دو په علاقې کې پخ زم نه لګیږي چې آی ضرورتمن وي نور په دا کې داسې علاقې پوتې دی لکه توي خپل پوتې دو زرملنا پوتې دو سپین پوتې دی تنایی پوتې دو ډېر داس علاقې دی پوتې شوی دي نو امید دی دا راون مول چې کیم دی دا علاقې چې کیم پوتې شوی دی هغه علاقې ته ټول ته دغه شای رسیږي د ضرورت په بنیاد باندې دا ویس چې کیم ټرانسفارمر می ډیسټریبیوشن شری کړای دی په دا کې اعظم سکتای په دا کې شکای دی په دا کې ډاب کوټ دی په دا کې کړي کوټ دی په دا کې اشرف خیل دی په دا کې د ونه ډېر علاقې داستین چې په دا کې شامل دي او ځنه ځایونه داس هم پکې پوتې شوی دي چې په آباد کې راون ملک کې ټرانسفارمر کې دی او زه د عوام نه دا امید سوته چې لکه څرنګه چې دا تور سپین ته نه وکتل هر چاته ورکړل نو دی هم په دغه سر تور سپین ته نه وکسي د علاقې د مفادات ته پورا استعمال کو نه کې د ذاتی مفاد د پورا او زه د توسه هم په خری کې ډېره شکریا ادا کوم چې دا سړک کې توس روغلی او دا کې ماتي وخت نه میشته هم لږ وخت ویست جی د ژغ قدرمنې د ایم پی ای نصیر الله زماور کسونه توسه وروزل چې هغه وویل چې دا د پی ټی آی چې کوم حکومت ته د کی پی کې او کوم د دغه علاقې ایم پی ای د نصیر الله د یخ په تعاون سره دغه ارغلی دی د چې کوم فند و په هغه کې دغه ټرانسفارمر او دغه مټې رین شوی دي نیمه علاقه چې کوم دوه هغه نیمه علاقه ته تقریبا میش د مټ ټرانسفارمر ورسول او څه علاقې چې کومه پوتې دي هغه ارتلین کا یو بل پیکج راوندای پاغه کو هغه علاقې چې کومه دي هغه کور کیږي دلته چې کوم علاقې خلک ته دا ټرانسفارمر مټ ملاو شول میش د یغه نه پښتنه وکړه د میش ته وویل لکه څنګه ز چیرمن صدام حسین ان سی کډیکوټ ون شاکوټ کلینا چیرمن هيم ام پی ایس صاحب ز شکریا ادا کوم چې د میش کې ما د شاکوټ علاقې دو دا ته در ټرانسفارمر کړی دی په وی سی باندې په دا کې یو متحر کړی دی صدام چیرمن ته د خپل علاقې د محله د پورا او بل تاج ته هم ملاو شوی دی چې هغه د میش د محله د پورا دی ورسره بل درام ټرانسفارمر چې کوم دی هغه کارنل ته ملاو شوی دی چې هغه د میش د محله د پورا کړی دی او میش د ایم پی ایس صاحب شکریا ادا کوي مون محمد الله د ز د ډپوټ سره تعلق لرم چې د میش د ایم پی ای نصیر الله خان زه یو ورکر یم میش د ډاب او د خړګۍ د پره ډېر ټرانسفارمر شوي دي او دوا چې کوم مین لار په ډاب کې باندې لګیږي یو بار په خورګۍ باندې لګیږي دا ذاتی د میش خپل نه دی لکه میش چې کوم په ټرانسفارمر باندې زیات کلی وي چې په ځنه باندې 23 کورینه وي په ځنه باندې 18 کورینه وي په ځنه باندې 15 کورینه وي هغه په بیس باندې دا شای میش ته ملاو شو او هغه په بیس باندې میش دا کلی تفریغ او هغه کلی کې لګاوي او دا ذاتی شای نه د ایم پی ایس صاحب چې کوم کړای دی د کلی په سطح باندې کړی دی چې کومه سروې شوی هغه سروې متعلق د مشتراز کړ میش د ایم پی ای ډیر زیات شکریا ادا کوي چې د مشترا دره غټه چار وکړه ډېر زیات مشکلات نه لکه غریب خلکو خلاص یې کړل جی د ژغ قدرمنې توسه ورویدل شکای شلام راغزای شاکوټ د کاریکوټ طرف ته علاقہ او ورسره ډابکوټ د دغه علاقې خلک توسه ورویدل چې دا ته دغه مټې او ټرانسفارمر ملاو شول د ډېر زیات په خوشول وي میژه د ایم پی ای نصیر الله نه دا توکل لري چې لکه څرنګه تو دلته دا ټرانسفارمر د علاقې ته ورکړلو مټې دې ورکړلې نو دا چې دغه سی ویلوړي وي به خوان نکو ځکه چې په ونه کې بجلی نشته د میژ د تونه دغه توکل لري لکه څرنګه چې تو دا مټې او ټرانسفارمر د علاقې ته ورسول په دغه رنګو د بجلی کرنټ چې دا د تو چې کیما حلقه دو دغه ته هر کلی ته او هر علاقه ته ورسوي اے کے وزیر ژغ نیوز ونه ګریډ سټیشن